دي موږ ته خلک وهابیان وایي سلفیان وایي غیر مقلدین راته وایي اوس مو دوه نومونه نور ګټلي یو خوارج او بل تکفیریان قصه کې مه اوسېږه دا خو خبرې دي چې زیږې وکړه نه اخوا دې خوا ډزې بیا به محمد رسول الله الله رب العالمین دا به خامخا وایي لکه وایي موږ هره ورځ ورکو نه مرو زموږ په مرګ باندې خلکو بنګلي سازې کړې خو چې ته نه یې تللی هغه ځي ته نو زه څه وکړم ما خو ډېرې لوړې لوړې لیدلې دي دې رښتیا موږ ته ډېر ټلیفونونه راوستي وژنې ته به مخکې راځې که ملایکې قصه کې مه اوسېږه مرګ د باچا په لاس کې دی نیکه مې نړ شه کور چلېږي زه به نه یم کور به چلېږي انشاءالله ای مؤمنانو ورونو ای زما ځوانانو ورونو ای د تورو ویښتانو خاوندانو ای زموږ د سباني دور مشرانو حاجي صاحب کاکا صاحب ماما صاحب والي صاحب ولسوال صاحب چې د الله بندګي در پکې نه وه دا وطن نور هم ټوټې ټوټې وینه او زه در باندې خفه یم په دنیا کې هم د رب بندګي وکړه او په آخرت کې هم د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې دمه په دمه کښېنه ځواني د جنت د تللو سبب دی ځواني د جنت د تللو سبب دی خو چې ته پې پوه شي الله اکبر ته به وایې ما ته کاغذ ایښودی بس خبره ختم ځوانه ته به وایې چې زه خو مزې کوم اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه صحابي دی محمد صلی الله علیه وسلم چې کله دا د الله عظیم نعمت زموږ نه ځي په هغه وخت کې ورله تشکیل د جنګ کړی ته به جنګ له ځي څومره عمر یې و اهل علم لیکلي د 18 کالو برابر عمر یې و 18 کالو کې یو ځوان د الله رب العالمین په نوم باندې خپله وینه تویوي او زما د 20 کلنۍ ځوان ورور ما سره تش د جومات په سجده او په سب کې ودرېدو ته نه دی تیار ما سره د قرآن او د درس ناستې ته نه دی تیار زما دغه مؤمن ورور چې زه دته ویم ځان د قرآن والا او تلاوت وکړه دا دته نه دی تیار ای ځوانانو د اسامه په شان دي ځوانان جوړ شئ د اسلام هرې کړنې ته د هر چا نه مخکې لاړ شي د هر چا نه مخکې لاړ شي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه جنگ موته وه په هغه کې نبي صلی الله علیه وسلم دله بیرغ ورکړی و کافرو د ده دا یو لاس پرې کړلو په جنګ کې ولګېدلو دا بیرغ یې په دې بل لاس کې ونیولو دا بل لاس یې زخمي شو پرې شو دا د اسلام بیرغ ولیدلو ورته ګران شو دی داسې کلک ونیوله ای ځوانه دا قرآن کلک ونیسه ای ځوانه دا جومات کلک ونیسه ای ځوانه د عالم سره تعلق وساته ای ځوانه په دې خپل تلیفون کې د 15 د 10 قاریانو تلاوت واچوه د عالمانو بیان پکې واچوه د آخرت د فکر بیانونه پکې واچوه سندرې او په ډانسونو او په سریالونو په دې څه کوئ ځوان هغه په سینې پورې دا نیولې ده او فرمایي تقریبا د ده عمر هم کم و داسې ډېر عمر یې نه و جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه بارک عبدالله ابن عمر فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي کله چې دا شهید شلو د 80 نه زیات زخمونه یې په بدن باندې وو ای ځوانانو خلکو خپل بدن تیکه تیکه کړلو سورې سورې یې کړو غلبیل غلبیل یې کړو په دې خاطر باندې چې رب رحمان راضي شي والله العظیم چې د الله نوم نه وي دې خلکو ځان نه خوږوو راشي تندي الله ته ولګوئ راشي د دې اوښکو نه څاڅکې وارته وئ راشي په تلیفون کې تلاوت وارته وئ راشي د دې سب په اول سر کې کښېنئ تاسو په موږ باندې ډېر ګران وئ تاسو خپل هم داسې بې قدره نه وئ تاسو په علماو هم بې قدره نه وئ خو زه په تا څه وکړم چې تا سره زر راغستي زما خور او د پوزې او د غوږ په ځای ډیران ترته ونی نو زه به د خور سره جنګ کومه که څه علماو ته مې هم دا وینا ده ورونو تاسو ګورئ اخرت ته نږدې وخت د نومونه مشهور دي موږ ته خلک وهابیان وایي سلفیان وایي غیر مقلدین راته وایي اوس مو دوه نومونه نور ګټلي یو خوارج او بل تکفیریان قصه کې مه اوسېږه دا خو خبرې دي چې زیږې وکړه نه اخوا دې خوا ډزې بیا به محمد رسول الله الله رب العالمین دا به خامخا وایي نو دا خبره مې عالمانو داعیانو ته ده ای داعیانو ای زما علماو